یوسف علیہ السلام یعنی خامخا دا یوسف چې ده لا یوسف خامخا دا یوسف چې ده واخوه اورور ده یعنی بنیامین احب ډیر خواګدي ډیر خوختي ډیر مینا کوي الی ابینا زمونږ پلار باندې دا موږ پلار باندې ډیر ګران دي دا دورونه مننا زمونږ نه یعنی په مقابله د زمونږ کې ونحنو او حال دا چې مونږه عصبه یو مضبوط ډله یو مونږه توانایو طاقت ولې لسرونه یو قوتم زمونږ ډېر دی هغه باوجود یې سره مینا کوي وان بشکا ابانا د پلار زمونږ لفی ضلال دا په خطای مبین ښکارا کې دی دا غلط کار کوي دا گمراه مراد دا هغه گمراهی مراد نه څنګه چې الله تعالی د انسان د خپل دین او د اسلام نه گمراه شي ضلال اصل کې عام شبه کې عربی کې اوسم استعماليږي لار خطا کې خبره خطا کې خبر نه غافل ای د ټولو د پاره استعماليږي مبین خارا وقتلوا مړکای یوسف علی السلام او اطرحوه او یای وغرزوي طرح لری غرزول ته ویل کیږي لری وغرزوي د مخ نه لری کوي د مخ نه لری کوي لری واسطه چې بیران شي واپس ارضن یو بل اسم کې یخلو چې خالی شي لفظي معنی یعنی خالص پاتې شي تشه لکم تاسو ته وجه ابيكم توجه استاسو پلار یعنی چې دا مخ نه لري شي نو د پلار ټوله توجه بیا پتا اوس باندې دا غمینه او محبت وغیرہ دا ټوله توجه الفاظ تعالی ګوره په الفاظو کې ډیره زیاته خبره په صورت یوسف کې یخلو یعنی هغه خالص شي د اخلاص نه ده خالص شي وجه ابيكم هغه توجه استاسو پلار مخ لفظي معنی مخ ته توجه چې مکمل توجه د بل طرف ته مخ اړون کې نوي او تاسو ته مخ اړول پاتې شي وتكونو او شی بتاسو من بعده ورست د ذکر نه د یعقوب د یوسف علی السلام د مړکولو یا د غرزولو نه قوما یو قوم صالحین نیکان بیا به توبه وباسو او نیکان بشو نو دا یو ډیره غلطه طریقه ده په خلکو کې اوسه پورې استا چې راځي چې د ګناه وکړو بیا به توبه وباسو نو اول نه چې ګناه کوي نو تا ته توبې توفیق ملاويږي او کنه ملاويږي هغه ته پورې تا خدای په فراندې پری دی او کنه پری دی دا د هغه د زمانو کردار دی قال اولی قائل یوین کی منهم د دوینا لا تقتلوا مرکوی ما یوسف علیہ السلام والقوه او واچوي دا وی غرزوي فی غیابت الجب فی غیابت دا د کوی هغه ډډونه چې کومه کندې پکې وشي یا هغه کندې چې د زورتو په وجه باندې د هغه بر نخکاریږي نه ډیر جوور د غیب ډیر پټ څنګه چې د غیب لفظ باندې تاسو پوهیږئ الجب کوه لند جوور کنده کوه هغه د پاره چې هغه بیا یلتقطه التقاط ویل کیږي هغه شیته چې تیر اوچت کې برا او بیا راوخیږي نو هغه ځای کې تاسو وګورځوي چې د مرګ بندوبست نه وشي بلکې د ایثار وی چې راخته نشي او د راختل دا مجبور شي بل چا د پاره نو قافلې تیریږي نو چرته یو قافله پراشي پغه کې ودا راوخه چې وزیب بیا ور سره او دا ځان ته به خرج کیو یا نن سواله څنګه خلک په پیسې ګټي بعد سیارته ځنه سیاره دا د سیرن نه ده کاروان قافله امدا غرنګ سفر د پاره استعمالي ان کنتم کچری تاسو فاعلین دا کار کوونکی کوکی یوسف نه ځان خلاصوي د یعقوب علی السلام دغه مغز ځان ته خالی کوي نو دا سیو کوي مړکوي ما دا پکې لګا انا رمزړه بو قالو دی اولی یا ابانا ازمږه پلارا دا وسغی د بهانه کوي اجازه غواړي چې موږ ځان سره بوزو مالکا څه شوی دی یعنی ولې دا سیده څه خبره ده څه جواب ده تاسو سره لا تامننا چې تمږه باندې اعتماد نه کوي مونږه امانتدار نه غني لفظي امانتدار ته مونږه امانتدار نه غني یعنی اعتماد نه کوي مونږه باندې علی یوسف په بارد یوسف علی السلام کې یوسف علی السلام وان او بشک مونږه له دې د پاره ان یوسف علی السلام د پاره لناصحون خیر خواغانیو مونږه خیر غواړو ته ناصح ته ناصح څه کوي چې هغه بیان کې د نور خلکو د پاره خیر خوای مونږه خیر خوایو دې د پاره مونږه خیر غواړو دې د پاره ارسله دی واستو مونږ سره معنا مونږ سره ارسل واستو هو دی ارسل هو ولګ دی معنا مونږ سره غدن سبا يرتع چې دی وخري يرتع رتع هغه دې ته ویل کیږي چې زناور پکې خوراک کوي
خلک بوزي دي لپاره او دا عام طور باندې استعمالي کی د لوب د لپاره چې غزه کې موږ خوراک مو کو لکه مثلا کله کله خلک پروګرام جوړي چې څه چیزونه مک منډي تا نه منډي د لپاره خپل د مال د لپاره خلک نه ځل د خوراک بندوبست او خلکو هغه په بنیاد باندې نو دا شی دی بنیاد باندې مشهور شي دا نوم بیا نوم غزه کې دا نوم بیا مشهور شي دا خوراک یا غنور شي لپاره نو دا غرانګي هغه بنیاد باندې چې اخري ده ويلعب او لوب بو کی کور کې ناس لوب بو کی لګ وګرځي کی بار وان او بشکمغا له د پارا لحافظون البته خامخه لام د تاکید د پارا خامخه حفاظت کوون کیو د مونږ به د حفاظت کوو قال ولي يعقوب عليه السلام اني لا يحزنني بشکا زچما لا يحزنني دا غمجن کایما ما تدا پریشان کای ما تغم اچي ان تذهبوا دا چې تاسو بوبوزي به د ان لاړ بشي تاسو دې سره تاسو بلاړ شي دې سره لاړ بشي تاسو سره یوسف علی السلام واخاف وز يريغما اندا چې ياكله وبخريده الذئب اغليو موږ خپل ځب کې لیو ورته تاسو شرمخیا بهر نزه باغلیو ته ویل کیږي لفظي معنی بھیڑیا چې اردو کې ورته ویل کیږي وانتم او تاسو عنه د ذنب غافلون غافل وي خیال بمني تاسو خپل لوبه کې مصروف یو دا بدن لیو اخري قالوا دي اولی لئن کچری اکله اخري ده الذئب اغلو ونحن او مونږه عصبه داس مضبوطه ډله یو مونږه دومره تکړه مضبوط ځوانان مونږه څنګه اخري ان بشک مونږه به اذن په دې وخت کې لخاسرون د توان مندون کو نه یو مونږ به توانیان یعقوب علیہ السلام ته بچی دوکا ور کوي یعقوب علیہ السلام بچی سره مینا ده هغه باوجود هغه دته او دی په دې کار کې کامیابیږي او زموږ خلکو نه دی هر څه خبر دي یعنی پښوان خو خود پرې کړه چې اوس مردم وای خبر ده مردم خبر او حال دا چې الله تعالی وای دی د خپل سبانم نه خبر د خپل بچینم نه خبر او فلما بهر کلا ذهبوا چې دی لاړل دا ټول به اغسرا واجمعوا او دوی را جمع شول ان دا چې يجعلوه دا چې وغورځیده فی غیابت الجب پتیارو د کوی کی یا پکندو د کوی نا یا جوور کوی کی چغه جوور دې واوحینا او موږ وحی وکړه الیه دتا ان یوسف علی السلام ته او دا د پیغمبر شان وی کاغه باقاعده مخکینه په پیغمبري باندې مامور نبی هم نو الله تعالی دا په داسې حالاتو کې غزړه کې خبر ورواچي او هغه انکا بعض خلک دي کنه غدا اعتراض کوي چې د وخت یوسف علی السلام باقاعده د الله طرف نه پیغمبر شوی نو که الله طرف نه پیغمبر شوی نو هم نو د الله شان سره داسې نامناسبه خبره نه ده چې الله ورته فرشتہ را لګي باقاعده د انسان په شکل کې یا بل شکل کې یا الله ته پزړه کې اچولي او پزړه کې اچولو د لپاره هم وحی لفظ استعمال شوی دی د شیطانانو د لپاره هم د الله تعالی د لپاره هم چې موږ ورته ځړ کې واچول لکه مریم علیه السلام پیغمبر نبی خو نه و هغه باوجود الله تعالی په ځړ کې اچولې ده خبره هم دا غرانګي د دې د شاد موچي چې کمی دي د باره کې الله تعالی فرمایي موږ د توحید وکړه موږ د تلاره او خدلا موږ د تلاره خو یو هغه وحیدا چې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې براتلا یا په نور پیغمبرانو باندې د دې وحی دا سلسله بند شوې ده دا سلسله بند شوې ده اداګه چې کدا ځین کې راشي به خو د قیدانو خبره صحیح جوړ شي چې واو دا خو پیغمبر په بل مرضی وحی بکیږي بیا او اوحینا الیه لتنبئنهم چې موږ به خامخه مریم وای خوشتا جی بیبي مریم وای خوشتا وحی خو ته چراغله هغه خوشتا وس وحی خطول اشته واده و موسی چې هغه کنه جی جی هغه خوشتا وس کوم جی جا وحی د هدایت نشته وحی د هدایت د کوم چې د الله طرف نه داسیدا دا نشته نور صحیح خوبم کېدل شي الله پزړه کې ما چول شي الهام هم کول شي او الله تعالی چا ذری سره صحیح خبرم رسول شي څنګه چې الله شان سره مناسبه څنګه چې الله شان سره مناسبه لا تنبئنهم منغ بخامخه خبر کوتا په دای باندې دا دای چې کم کار تاسو سره کوي په دې بتایو ولې موږ خبر کو ان دې اغه انجام لکه موږ چاته کله وایو کنه ودرګه تاسو په پته ولګي او تا به خبر کما نو یوسف علی السلام ته الله تعالی فرمایي چې د دې دا کار او د دې دا انجام دا به یو استامخ تراشي په امرهم پکار د دوی هاذا چې دا دوی لا يشعرون نه پويږي په دې دوی لا نه پويږي انجام بچي او حال دا چې یوسف علی السلام الله تعالی هغه چته درجه ته رسي او دوی په خپل خیال کې لاندې غورځي وجاءوا او دوی راغلل اباهم پلار خپلتا عشاء اند ماسختن په وخت کې شپې يبكون چې جړای کولا جړل په دروغ باندې
قالو دی ویل یا ابانا اے پلار زمونږه